السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا قرآن کریم ترجمه او مختصر تفسیر دا دوره منګه الله سبحانه وتعالی په توفیق سره شروع کړی و. نن به ان شاء الله باغی کې دویم درس د الله سبحانه وتعالی کلام ویل او دغه ترجمه کول، دغه تفسیر کول د یو چت شرف ته، او بدی باندې الله سبحانه وتعالی عظیم نعمتونه ورکړي. الله دې موږ ته نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې قران باندې پوه کړي، او الله سبحانه وتعالی دې مال توفیق راکړي چې هغه خبر وکم چې کوم حق خبره ځکه چې الله سبحانه وتعالی د کلام تفسیر کول د معمولی خبره نه ده. لکه څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی کله الله په قران کې مادي سي خبرو کړه د ځان چې باغی څه دلیل نه، نو کوم اسمان په ما باندې سوري او کوم زمکه او مال زیره کی. نو دغه شانده چې یو انسان راولېږي د الله سبحانه وتعالی په کلام کې چې دنه د ځان نه خبرو کې یو عظیم جرم دی. الله سبحانه وتعالی دغه نه موږ ساتي، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې دا قران دا ولنه د اخره پوری په خیر خیر سره وایو، او الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. په دې نن درس کې ان شاء الله موږ د دې دورې د کوم چې موږ شروع کړی ده د دې بعض خصوصیات او د شان بعض آداب د طالب علم لپاره، او به په اخره کې د سوره فاتحه ترجمه او تفسیر دا به بیانو د الله سبحانه وتعالی توفیق سره. زموږ د دوره چې د دې بعض خصوصیات دي، بعض خاص خبرې دي، په دې کې هغه ته به اشاره وکړو چې موږ په دې طریقه روان یو. اولنی خبره ده چې دا دوره مختصر دوره ده، د تفصیلی نه ده. نو په دې کې موږ حتی الوسع کوشش کوو، دا زمونږ غټ کوشش بدای چې خبره مختصری او لنډی. نو آیت ویل دغه ترجمه کول، که آیت واضحه یو سید مخې ته بل آیت توضیح، که واضح نه نه دغه وضاحت به مختصر کو چې د آیت مطلب دا دی، دغه نو بیا وړو او د ترتیب وي. ځکه چې موږ سره ډیرونه دي چې ناشتي چې هغه عوام دي، او د شان بیا په کور کې زمونږ خويندې د درسونه اوري او د تفسیر اوري، نو چې په اسانۍ سره به پوهیږي. دویمه خبره به دی چې زمونږ ترجمه د تاسو په پتم ده، او په دې دوره کې زمونږ ترجمه په اسانه پښتو سره، نو موږ به دې ته نه ګورو چې دا لفظ په پښتو کې په اصلي پښتو کې دی کنه په وسنۍ پښتو کې د بس په کې دا جرح کوي، دا کوم لفظ چې دی د په اصلي پښتو کې نشتی. زموږ مقصد دی خلک پوه کول، دا غټ مقصد دی. نو هغه پښتو به استعمالو کوم چې چلی ګنه سبا کوم چې په معاشره کې دا چې باغ باندې دا ملګری پوشي دا به دویمه خبره. درېمه دا چې الحمدلله دا زموږ منهج دی، او په دې تفسیر کې زموږ د طریقې چې په دې ټول تفسیر کې ان شاء الله موږ کمزوري حدیثونه منګړت قصې د ځان نه جوړې شوی خبرې دا به نه ذکر کوو. د دینه به د خپل درس او دوره دا به صفا ساتو. څلورمه خبره به دی چې موږ به حتی الوسع کوشش کوو چې د دې تفسیر سره زموږ عقیده برابر شي، او موږ خپل منهج وپېژنو چې موږ به کوم منهج باندې. نو دا زموږ الله نه امید دی چې موږ کله دا تفسیر ختمو، نو زموږ عقیده به ان شاء الله دا مضبوطی شي او برابر شي، به موږ خپل منهج پیژندلې چې زموږ منهج دا دی د قرآن او حدیث منهج دی. پنځمه خبره به دی چې زموږ په دې تفسیر کې به تعصب نه، تعصب مطلب چې یو خاص مولا خبره به ذکر کوو نور به پریدو، یا د یو خاص مذهب خبره به ذکر کوو په نور باندې بردونه کوو، دا زموږ په تفسیر کې نه. موږ به هغه خبره ذکر کوو چې هغه د قرآن او حدیث سره برابرۍ کې، هغه د هر چا خبره کړه، هر چا خبره، او کمزوري خبره به پریدو کاغه ده هر چا خبره. نو الحمدلله در الله سبحانه وتعالی غټ نعمت ته چې زموږ په درسونو او دورو کې تعصب نه، چې دا بس د پلاني جماعت سره خاص خلک دي
بس د خپل امیر صاحب کمی چې ځان له ټاکلی دغه صفتونه یا خپل یو مذهب یادوي چې زموږ د جدا مذهب دی او په دغې پورې نښتي زموږ دغه طریقه نه ده. شپږمه خبره دا ده چې غالبا کوشش به زموږ په درس کې دی چې معاشره کې کوم مرضونه هغې ته به اشاره کوو. د قرآن او حدیث انسان د دې لپاره وایي چې د معاشرې نه مرضونه ختم کړي او دغې چې کوم نقصان دی هغه لرې کړي، د به کور کې چې کوم نقصان دی هغه لرې کړي. نو موږ کوشش به کوو چې هر نقصان ته به اشاره کوو. په دې باندې بعض ملګري زموږ نه خپم شي چې تا ولې په پښتنو باندې رد وکړو، تا ولې دا خبره وکړه. نو ګوره موږ دلته دې لپاره نه یو ناست چې موږ به د پښتنو صفتونه کوو په دروغو باندې. موږ دلته دې لپاره ناست یو چې موږ به د الله کلام او د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې واضحه کوو. نو په هغې کې چې به چا کوم نقصان ښکاره شو هغه ته به ښه څه پوه وي ضروره په تا کې دا نقصان شته د ځان نه لرې کوي، یا زموږ په معاشره کې یا زموږ په ملک کې یا زموږ په خلکو کې دا کمی دی، دا به د ځان نه وباسو. نو انشاءالله چې موږ تفسیر ختمو نو ډېر نقصانونه به موږ ته معلوم شوي د معاشرې، نو بیا به د هغې اصلاح کوو، صرف به اورونه. اوومه خبره کوشش به زما دی چې د تفسیر په دوره کې زموږ یو تعلق پیدا شي د الله سبحانه وتعالی سره او زموږ یو تعلق پیدا شي د قرآن سره چې بیا د تفسیر د دورې نه بعد هم دا ملګری قرآن راخلي او وایي او په هغې باندې پوهېږي. د دې دین سره تعلق ساتل دا به زموږ کوشش وي. ډېر مخکې چې موږ کومې دورې کړي الحمدلله په اختتام کې موږ ته خبره بیا ښه را رسېدلې ده چې ډېر ملګري چې دین الله سبحانه وتعالی بیا هدایت ورکړی دی، د ګناهونو نه چې دی نو سیده لارې ته راوړېدلي، د ګمراهۍ نه سیده لارې ته راوړېدلي، د رسول صلی الله علیه وسلم هغه طریقه او لارې مضبوطه رانیولې ده، دا ثمروي. نو انشاءالله په دې درس کې به زموږ دا کوشش وي. اتمه خبره او اخرنۍ هغه ده چې موږ به په دې درس کې په هر هغه منهج باندې او په هغه فکر او سوچ باندې به رد کوو او په هر هغه خبره باندې به رد کوو کومه چې د قرآن او حدیث خلاف وي. نو په دې کې به څوک موږ ته دا نه وایي چې دا ته رد وکړو په پلاني باندې ولې د پلاني دا خبره دې ولې خطا کړه. نه، موږ به غلطي بیانوو او چې څو پورې موږ غلطي نه بیان کړي نو موږ غلطي د ځان نه نشو ویستی. دا تراول نه ووایو چې موږ به غلطه خبره، غلط منهج چې د قرآن او حدیث خلاف او غلط فکر او سوچ دا به ښه په واضح الفاظو کې رد کوو کائنا من کان. که دا منهج او دا فکر د هر چا یي خو چې غلطي نو هغه صحیح، هغه غلط چې د صحیح کېدی شي نشي صحیح کېدی الا دا چې سره تعصب کوي او وایي چې نور چې دی د شپې راخیږي او دا خبره راټینګه کړي چې نه نور سحر نه راخیږي، او یا وایي چې ورځ چې دی په هغې کې تیارۍ او دی راټینګه کړي چې نه زه دا وایم نو د جاهل سره خو بیا څه نه کېږي. خو موږ به حتی له اوسه کوشش کوو چې دا خبره څه کوو، دا واضحه کوو. دا مختصر خصوصیات دي زموږ د دې دورې انشاءالله. الله سبحانه وتعالی موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. د هغې نه بعد دي آداب، د علم د طلب کولو آداب دي. ډېر کسان په درسونو کې کښېني، ډېر کسان کتابونه په کور کې وایي علما ترې نه جوړي. که تاسو خیال کړئ هر کال د یو جامعې نه د یو مدرسې نه په سوونو په زرګاو خلک فارغه کېږي. دا خبره صحیح ده که نه؟ خو د ټول علما نه یې ګورئ، د ټول علما بیا په دې کې به یو څوک چې دی هغه الله سبحانه وتعالی ولا توفیق ورکړي او ترقي ولا ورکړي او مخې ته شي او د دې امت سربراہ الله سبحانه وتعالی جوړ کړي، مشر دې جوړ کړي. د دې څه وجه ده؟ وجه دا دی چې په دې کې آداب دي، آداب په دې کې خاص خبرې دي. ځکه الله سبحانه وتعالی مخکې کو هر درس ته کېناستونکی سړی درس نشي زده کولی او هر کتاب لوستونکی سړی کتاب نشي لوستی، د هغې نه فایده نشي اخیستی. درس ته کېناسته خو اسان دي، کتاب لوستل اسان دي، غټه خبره د دې نه فایده اخیستی دي، غټه خبره د یادول دي، غټه خبره په دې باندې عمل کول دي. نو د هغې لپاره بعض آداب اب زه به تعدی سره ذکر کوم، لس آداب به د ذکر کوم مختصر. اولنی کار صبر کول، چې چا کې صبر نه دی دین نشي زده کولی. اوس تاسو ما سره دلته ناست یې که نه، دا درس کې تاسو ما سره ناست یې نه کېدی شي چې ستاسو زړه ته اوس ته څه وایي. د چا واړه دي نو وړو ته به یې زړه کېږي، د چا به کور ته زړه کېږي، د چا به خوب ته زړه کېږي، د چا به ګپ شپ ته زړه کېږي. د هر څه انسان برید او راشي دلته ناشي قرآن یې کورو کړی وي زه دین زده کومه، نو دا څه غواړي؟ صبر غواړي. چې صبر به چا کې نه شي کولی. د هر چې صبر د به کې راغی، صبر
ته به د هر څه نه ځان منع کړي د خواهشاتو نه صبر به وکړي نو په آخر کې به ته څه زده کړې دین به زده کړي اولنی کار دا به ځان کې صبر راولي کله کله به داسې هم کېږي درس به اوږد شي د هغې دپاره به څه پکاري صبر به پکاري هغې جنت غواړو که نه الا ان سلعة الله غالیه رسول صلی الله نو جنت خو به ډېر ګران دی جنت ګټل به آسان دی دا به خوبونو میلاوي جنت به دې میلاویږي چې د صرف 5 وخته لمونځونه کوه نه جنت دپاره کوشش پکار دی صبر پکار دی نو اولنی کار به په ځان کې څه راولئ صبر دویم کار اخلاص به راولئ اخلاص دا ډېره اهمه خبره ده که ستا په زړه کې دا وه چې زه د قرآن دې لپاره زده کومه څه دنیوي هدف پې ته میلاو شي یا مثال کې ته پې د پلاني سره مناظرې وکړې مباحثه وکړې یا ته د پلاني جاهل ته کښېنې راټینګې کړي په مسلو کې چې وګوره ما مسلې زده کړي یا دا چې د علماو د سب ته ورسم د علماو سره مقابلې کومه والله لازم د کعبې پر رب د قسم خورم که تا علم وکړو او که علم دې وکړو د هغې فایده به تا ته میلاو نه شي خپل نیت دا ساتئ چې زه چې له دین زده کومه دا محض د دې لپاره چې خپل دین وپېژنم خپل رب وپېژنم خپل پیغمبر وپېژنم او الله ته نږدې شم جنت ته نږدې شم او د جهنم نه لرې شم دا مقصد به ساتئ به که نه به ساتئ بیا به تاسو علم وکئ تاسو بیا به د قرآن باندې پوه هم شي حدیث کې راځي امام نسایي راوړی دی عجیبه حدیث دی واورئ رسول الله من طلب العلم چا چې علم طلب کو یعنی علم دین زده کو ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء د دې لپاره چې زه به د قمقلانو سره بس مباحثې کوم د علماو سب ته به ورسم د علماو سره به مناظرې کوم پلاني ته چې تا دا کار دي پلاني ته یعنی ځان به داسې لږ اوچت شمارومه او یصرف به وجوه الناس الیه یا د دې لپاره چې خلکو ما ته پام شي چې وګوره دا پلاني چې دی څومره تکړه دی علم ورسره شته نو خلک به زما صفت کې خلک به ماله اوچت منصب راکړي رسول صلی الله علیه وسلم وایي ادخله الله النار الله به د قیامت پر جهنم ته ننباسي دی به علم هم وکړي خو بیا به هم چېرته ځي جهنم ته به ځي ولې ځکه چې اخلاص پکې دننه نه و درېیمه خبره په دې علم باندې عمل کول دا ډېره اهمه خبره نو صرف دلته موږ دې لپاره نه یو نس چې مسله زده کړه او بیا بار ته ووتو خوشحاله وي چې موږ درس کې ناست شو یو سړي ته مسله نه ده معلومه او دی به عمل نه کوي دی ګناهګار دی ځکه دله پکار چې مسله زده کړی دا نه چې دی معذوره دی یو سړي ته مسله معلومه ده او بیا پې عمل نه کوي د ګناه بیا ډېره زیاته ده نو تاسو دلته کومه خبره مه اورئ په هغې باندې به عمل کوئ الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي مثل الذین حملوا التوراه کومو خلکو له چې موږ تورات ورکړی تورات کتاب په الله نازل کړو چې په دې باندې عمل کوي ثم لم يحملوها او دوی په دې تورات باندې عمل ونه کړو کمثل الحمار يحمل اسفارا لکه بخر باندې چې کتابونه بوج کې دیم د قشان دي نو دا زموږ د پرم ده خبره چې یو سړي سره قرآني او پوهې به او عمل به نه کوي د دې مثال د څه شو والعیاذ بالله لکه د خر دی په خر باندې کتابونه کې او پوهېږي خو نه نه دته قرآن معلوم دی حدیث ورته معلوم عمل به نشته نو فایده ورته نشته دا درېیمه خبره شو څلورمه خبره چې د زما تاسو ته نصیحت دی د ګناهونو به ځان لرې ساتئ هر قسمه ګناه نه به ځان لرې ساتئ ځکه چې د ګناهونه چې دی دا د انسان دماغ زړه سوچ فکر د هر څه کمزوري کوي د علم نشي کول امام شافعي رحمه الله وی زه خپل استاد پسې لاړم شکوت الى وکیع سوء حفظي امام وکیع پسې لاړم او هغه ته مې وویل چې د حافظه مې کمزوري شوې حالانکه د امام شافعي رحمه الله په سیرت کې راځي چې هغه دومره تیز حافظه و چې یو پر به پاڼه وي بس دا ورته یاد و په دویم پر به نه وي خو بیا هم هغه ته دا ښکارېده چې زما د حافظه څه ده کمزوري شوي ده وي نن سبا پاڼه 2 پیرې ویم الله اکبر امام شافعي وسوی زموږ د حالات یې لیدلی چې 2 کاله که موږ کتاب ووایو موږ ته نه یادي او ته 2 پیرې مخ ووایې ته یاد شي بیا هم ته وایي زما حافظه کمزوري ده نو استاد ورته څه ووایي فارشدني الى ترک المعاصي وي استاد راته وایي چې ګناهونه پرېږده ګناهونه امام شافعي ته یې ووایي امام شافعي څوک دی او هغه ته یې وایي ګناهونه پرېږده فارشدني الى ترك المعاصي وقال ان العلم نور او ما تدوي چې علم یو رڼا دی یو نور دی ونور الله لن يؤتى عاصي او دا رڼا چې د علم د ګناهګار سړي ته نه ملاوي امام وکیع مبارک دا راځي چې د بچ ته کتاب کې مسله نه لیکله دومره تیز حافظه الله ورکړو نو چا دې تاسو کې ورته ګوره موږ په کتابونو کې د مسلې لیکو بیا نه میری ته نه یری چې دې څه وجه ته موږ خاص خبر وخه نو دوی وګره نږدې کې به ته دې وګ کې طریقه ته وخه ما غوي او
ګناونه پرېږده ګناونه پرېږده حافظه به څه شي دا به تیزه شي د ګناونو د لاسه د انسان حافظه خرابېږي د انسان سوچ او فکر خرابېږي نه دی بیا مسله نشي یادولی نو تاسو زموږ دا نصیحت دی چې د ګناهونو نه ځان لرې ساتئ پنځم کار به دا وکړي چې د وخت نه فایده واخلئ تاسو دلته زمونږ سره مثال کې درس کې شریک شوي بیا د وخت نه فایده واخلئ کله تم ټیم ملاویږي د قرآن بیا کولاوه هغه ځای بیا وایه کوم چې تا ویلی دی چې کوم ځای کې ته موقع ملاویږي یو ورځ به راشي خو وخت به تا سره بیا نه وي نو بیا به ارمانونه کوو زموږ ټولو سره الحمدلله وخت شته الحمدلله ښه وخت ښه موقع ده خاص کر په دې مبارک ملک کې موږ سره ښه موقع ده نو موږ له پکار چې د دې ملک کې د اوسېدو نه او د دې وخت نه څه واخلو فایده واخلو شپږمه خبره دا ده شپږم نصیحت زموږ دا دی چې دا بعض کسان په دې غټو خبرو کې ون خریداول نه دوه پاڼې سبق به نه ویلې او په غټو مسلو کې به ګوتې وایي پلاني عالم دا وایي پلاني عالم په دې سره ردو کو دی بل په دا ردو کو موږ داسې پلانې داسې الله نه داسې ګوره کم کس چې دا ول نه په دې خبرو کې ونخلي که نه د علم نشي کولی دا یو درجه ده چې ته کله هغې ته ورسېدې بیا کوه که نه بیا که ته په عالم باندې رد کې خطا شوی دی که یا په بل چا رد کې کوه خو ته د اول نه دوه پاڼې سبق دې نه دی ویلی او د ځان نه دي یو مفتي او دغه جوړ کړی دی نو دا سړی علم نشي کولی بل دا چې یو دغه راټینګ کړي لکه مثال کې ته تفسیر وایې که نه نو دا تفسیر وایه نو دا بعض کسان څه کوي تفسیر رالي نو تفسیر کې به دوه مخه وایي نو بیا به څه کتاب کولاو کړي بیا به د حدیثو کتاب کولاو کړي نو به یو مخ وایي نو بیا به د دعاګانو کتاب کولاو کړي نو چې هغه بند کړي نو بیا بل کولاو اخر کې نتیجه سره وځي یو کتاب مې زده نه کړي یو مسله مې زده نه کړي دا زموږ تاسو ته نصیحت دی اووم نصیحت دا دی چې کوشش دا کوئ چې کله علم کوئ دی او حق پرست علم نه کوئ چې هغه قرآن او حدیث بیانوي چې ستاسو منهج نه خرابوي ستاسو عقیده نه خرابوي او بل دا خبرې چې کومې دي د علم د ځان سره په سینو کې کېنوي یادوي په دماغو کې او بل لیکي کوم قیمتي فایدې هغه ځان سره لیکي ځکه چې دغه انسان دی د دماغونه چې دی یا د سینې نه کله نه کله خبره وځي اتمه خبره دا ده چې ځان له یو تفسیر پیدا کوي ځان له کتابونه کې پیدا کوي سره د درس به ته کتاب مطالعه کوي نو علم به دې شي دا به زیات شي دا بعض کسان صرف په درس باندې اعتماد کوي نه درس نه ځان له کتابونه ګوره په کور کې ځان له تفسیر راوړه هغه ځان له کېده نو هغه هم ګوره کله نه کله نه سره وستا علم دا به زیاتي نهمه خبره ده د نیک بندگانو سره الله د نیک بندگانو سره دوستی ساته کله چې دغه سره دوستی ساتله نو علم به وکړي په علم کې وي ترقی اوس مثال کې لکه تاسو دوه کسان راځي درس دا ستاسو مرګري نه یک سړی نو کله چې ته واپس لاړ شې د سره مجلس کې کېنې هغه سره ته تپوس کولی شي خبره ورسره کولی شي چې لکه په درس کې څه خبره زه پوه شم هغه ته به وکړي ته به هغه ته به وکړي د نیک عمله انسان چې دی به ته د دین طرف ته راکاږي نو کوشش کوي چې د دیندارو خلکو سره کېني او د بېدینو خلکو د مجالسو نه ځان لرې ساتي د انسان علم خرابوي لسمه او اخرنۍ خبره ادب کول د استاد او د عالم دا خبره سره یاد ساتي قیمتي خبره ده چې کوم سړی د استاد ادب نه کوي او دا کتاب ادب نه کوي کوم کې چې سبق وایي او دا غزي ادب نه کوي په کوم ځکه چې سبق وایي د علم نشي کولی او کوي کې نو فائدې نشي غسته دا خبره زمان او ګارانټي سره د لیکمه استاد ادب د استاد احترام کله کله په درس کې دې سم کېږي چې یو استاد یو شیخ یو عالم خبره بیان کې هغه صحیح کمزوري د مخامخ سړي ته پته ولګي چې دې دا کوم خبره بیان کړه دا د کمزوري بیان کړه چې بل عالم نه اوریدلی یا نور څه دلایل به کتلی نو بده چې کوم ادب تقاضا دی چې ته د دې خبرې د لاسه د نظر نه تورې جو بس دې په پلاني مسلې کې خطا شي چې کله وړي مسلې په عقیده کې سره خطا کیږي دا غټه خبره وداغین علاوه یو مسله کې عالم خطا شو حق پر سلیم د غدي مسله کې خطا شو دی مسله د لسبته د غټول ارس پرې دی بل دا کتاب د باندې چې پوکې نه په ادب او احترام کې باغه بس ورشي دا سره وکینی او داغه نه هغه ته د خبرم د سوال په شکل کې وکي چې ماته سونه د خبره دي سي ورېدلې او منګ یو بل ځکه دي سي ورېدلې و پته نه چې زه خطای مکه څنګه د خبره څنګه ده په دې ادب او احترام سره دا بس موږ د مرګري لګون دې سبق وي بیا مفتی څوک ته شیخ القرآن او شیخ الحدیث څوک دې مولا دی کنه نه دې پتویم لګي د جرح او تعدیل هم کوي او د هر څه کوي موږ لیدلی چې دوی په پلاني علم دا خبره کړي نه په دې مسلو کې هغه کمزور او دا غریب کې د پوسو کو پیسو نه پوه د استاد ادب او احترام کول به دا کتاب احترام کوم چې سبق او چې کتاب یا قرآني نو به دا څنګه ادب وکړي
به د هغه ځای احترام کول به کوم ځای کې چې سبق او به چې هغه ځای جمعاتي به د هغې څنګه ادب کې نو چې کله به تاسو کې ادب راغی نو علم به تاسو زده کوئ چې کله ادب نه و نو علم نشئ کولی موږ به خپله ډېر ملګري موږ سره وو چې هغو به موږ یو ځای سبق ویلی په دې ملګرو کې بعض داسې وو چې هغه بې ادبه وو د استاد بې ادبي یا د کتاب یا بل څه قسم بې ادبي و پکې وه والله العظیم زه اوس هم پېژنم چې هغوی دغه علم نه څه پیدا نه دغسې اوس په نور څه باندې سر شوي دي او هغه جونې ټول ګډوډ شوی دی دې دلاسې کې چې د استاد احترام یې نه و کړی د استاد به احترام کې دغه به ادب کې د کتاب به ادب کې د غزي به ادب کې نه البته علم څه کې هغه به یې زده کړي دا څو ادب شو لس دا په ځان کې راولي که نه چې دا تاسو په ځان کې راوستو نو د الله په توفیق سره تاسو به علم وکړئ خپل درس به شروع کړو انشاءالله اولنې صورت چې د هغې سره د قرآن شروع کیږي نو هغه سورة الفاتحه او د فائدې لپاره یاد ساتئ چې په قرآن کې 114 سورتونه 114 سورتونه او په دې کې څو سپارې دي 10 سپارې دي په دې کې او دا تلاول نه وایو چې په قرآن کې بعض سورتونه مکی دي او بعض مدني دي او صحیح خبره ده چې مکی هغه سورت ته ویل کېږي چې هغه د هجرت نه مخکې نازل چې د هجرت نه مخکې رسول الله په مکه کې ولا مدینه ته نو راغلی چې سم نازل شوي دي هغه څه دي هغه مکی دي هجرت نه بعد چې څه نازل شوي دي هغه مدني دي اگر که د هجرت نه بعد اوس د هجرت نه بعد رسول الله لاړ مکې ته فتح مکې له یا صلح حدیبیه له او هلته به رسول الله آیتونه نازل شو دا آیتونه به صحیح مکی که مدني وي دا به مدني ولې ځکه چې د هجرت نه بعد نازل شوي نو تاسو په دې قرآن کې به دا ټکي ډېرې نه چې کله صورت شروع کېږي له پاسه پې لیکلي مثال کې سورة الفاتحه وهي مکیه سورة الفاتحه مکی صورت دا بعض ملګري دې سوچ کړي چې مکی به کیسه ته وي د مدني به کیسه ته وي د هغې دا تعریف دی چې مکی د هجرت نه مخکې او مدني د هجرت نه بعد او غالبا صورتونه چې په قرآن کې دي هغه مکی دي غالبا صورتونه په قرآن کې هغه مکی دي مدني صورتونه باتفاق العلماء هغه شل دي چې باید اتفاق د علماو چې او د مدني دي هغه شل صورتونه دي او مکی چې باغ باندې اتفاق دی هغه 2 اتیا دي او 12 سورتونه په قرآن کې دي چې کې د علماو اختلاف دی نو بعض وایي چې مکی دي او بعض وایي دا مدني دي اوس د جمع کوو 2 اتیا څه دي مکی او شل مدني دا څو شو یوسل 2 شو او 12 کې اختلاف دی نو ټول څو شو 114 سورتونه شو او غالبا سورتونه چې دي نو دا مکی دي او مدني سورتونه دا کم دي غالبا چې په کم سورت کې دنه کلا راشي کلا ټکه په تاسو ډیری ځای په قرآن کې کلا دا مکی د دې څه فائدې دي چې د تاسو سره به مشکل و ملاوي ځکه چې تاسو سره دا یاد کړئ په کم سورت کې چې یا ایها الناس راځي ای انسانانو یا بني آدم دا غالبا مکی او کم صورت چې حروف مقطعات نه شروع کیږي لکه الف لام را کاف یا عین صاد قاف دي ندا مکی الا سوره بقره او سوره آل عمران چې دا مدني او دا شروع شوی په الف لام میم دي دین لو چې کوم حروف مقطعات ولا سورتونه دي نه دا څه دي دا مکی دي چې کله په اوله کې حروف مقطعات راغلي دي په دې باندې سورت شروع شو په هجره سورت مکی دي بیا مکی او مدني صورت کې دنه فرق مختصر به بیان کو یو د درې نقاطو کې چې اسی تاسو ته لکه سبا له تاسو قرآن وایي چې تاسو خدا پته چې مکی څه ته وي مدني څه ته وي دا مکی صورت چې مکی نه بدی کې غالبا د پیغمبرانو قصې او تیر شي امتونو قصې الله دې قریش ته او د مشرکین ته بیانې چې ګور د ما تبا کړی دي چې کړی تاسو سره دا چلو کا دا په مکی صورت کې د تیر شي امتونو د قصې ډېری دویمه مکی صورتونه کې غالبا موضوع د توحیدی ځکه چې دلته باس د مشرکین سره روان دي
مکی د مشرکین سره غوړي توحید دعوت ورکړي. درېمه خبره ده چې غالبا مکی سورتونه کې د آدم علی السلام واقعا د ډیر راځي، د ابلیس واقعا چې سجده ونه لګول آدم علی السلام ته، دا غالبا په مکی سورتونو کې راځي سوای د سوره بقره نه چې بده کې دا واقعا راغلي او د سورت مدنیه. څلورمه خبره ده چې د مکی سورتونو کې غالبا الله دی پیغمبر ته د صبر امر کوي. څه کوا؟ صبر کوي چې مکه کې دغه مشرکین تنګي قسمه قسم تکلیفونه تر رسین الله ته صبر کوا. دا به د مکی سورتونو کې دا خبر راځي. مدني سورتونه چې دا په مدینه کې نازل شوي دي او مدینه کې چې یو ملک قائم شوی مسلمانانو اولته مسلمانان دي، ناغوت غالبا په دغه سورتونو کې بدري حدود لکه حد قائم او القصاص د تذکره برځي چې خبر مسلمانانو ته روانه ده. دویمه خبره دی چې د مدني سورتونو کې د جهاد موضوع ډیره ولې چې جهاد اجازه مسلمانانو ته کله ملو شو مدینه ته چې کله ملو شو مخکې ته نو ملو شو نه ځکه د جهاد موضوع د غالبا په کوم سورتونو کې مدني سورتونو کې. درېمه خبره مدني سورتونو کې غالبا تذکره د منافقانو چلی. ولی منافقان په مکه کې وو نو په مکه کې منافقانو ته ضرورت نشي ځکه چې زور د مشرکانو دی. په مدینه کې منافقانو ته ضرورت وو، منافقت ته ضرورت راغی ولې ځکه زور د چا دی؟ مسلمانانو دی. نو منافقت به دوی وسکي. په مکه کې منافقت ته ضرورت نشته، هلته مسلمانان کمزوري. نو غالبا د منافقانو د تذکره د مدني سورتونو کې راځي. څلورمه خبره ده چې اهل کتابو تذکره د يهودو نصارو د باس دغه مکر دغه هلي دغه دوکي اغم الله په دغه کې ذکر کوي په مدني سورتونو کې او دغه خبرې په مدني سورتونو کې راغلي. پنځمه اخرنی ده چې مدني سورتونو کې غالبا احکام بیانول کېږي د دین، یعنی روزي مسله ده، د منځ مسله ده، د زکات مسله ده. ولې ځکه دې کې د خطاب غالبا چاته دی؟ مسلمانانو ته. او مدینه کې چې له مسلمانانو یو معاشره قائمه شوې ده. نو پوه شو یو مدني او مکی باندې کنه پوه دا امید دې زموږ د الله سبحانه و تعالی تاسو پوه شوې.